مسلمان په مسلمان باندې 15 حقونه دي. باغه حقوقو کې یو حق چې دی هغه د جنازې مونږ کول هم دي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمون د دې سبق حاصل دا دی چې د مسلمان په مسلمان باندې 15 حقونه دي. باغه حقوقو کې یو حق چې دی هغه د جنازې مونږ کول هم دي. د جنازې مونږ په دې کې زمونږ اکثر مرګري د ځوانان الکان هغه ډیره بے احتیاطي په دې وجه کوي چې جنازګاه ته براشي هم ولیکن بیا په مانځه کې نه شریکيږي. د هغې وجه دا ده چې دوی د مانځه د جنازې طریقه نه ده زده کړې او نه یې چا نه تپوس کړی، شرمیږي په دې خبره باندې. نو نن د دغه متعلق یو مختصر غونتې خبره هغه کوو چې ګوره د جنازې مانځه له څوک راشي هم داسې ګران کار نه دی. په جنازه کې صرف 2 فرض دي، 4 پکې تکبیرونه فرض دي، الله اکبر ویل، یو تکبیر د یو رکعت قائم مقام دی، او دویم په دې کې ودرېدل فرض دي. د دې نه علاوه باقی نیت او دعاګانې دا څه چې دي دا ټول سنت دي. نو کم کسان چې هم هغه جنازګاه ته راشي نو په هغه جنازګاه کې بیا اسې مه ودرېږئ بهر چې په جنازه کې شرکت نه کوئ، بلکې راځئ په سب کې ودرېږئ. نو د الله اکبر ویل او د هغې سره د 4 الله اکبر ویل او ودرېدل دا خو هر سړی کولی شي، داسې ګران کار خو نه دی، خو اکثرو مرګرو ته د دې خبرې پته نشته دی. بل پکار دا ده چې موږ بیا د جنازې کومې دغه دعاګانې دي دا یادې کړو. څه ګران کار نه دی، دونه هر څه سړی یادوي. نو دا د مسلمان یو حق دی په موږ باندې فرض کفایه د جنازه چې دا موږ یادې کړو. اوس ګوره اسانه طریقه د جنازې تاسو ته ښیم. د ټولو نه اول خو نیت دی چې د دې حاضرې جنازې هغه زه نیت کومه د الله د رضا لپاره، د مړي د دعا لپاره، بس دقه په زړه کې راوله دا د نیت شو. دویم نمبر چې الله اکبر وشو نو د هغې نه وروستو بیا ثنا ده. ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. که چاله دا وجل ثناؤك نه ورځي دا دې پکې هم نه وي. بیا بل الله اکبر به وشي، د هغې نه وروستو بیا درود شریف ویل دي. د ټولو نه بهتر درود شریف چې دی هغه د منظره درود شریف ته درود ابراهیمی. که چا هغه بل کما صلیت وسلم ته ورحم ته دغه درود شریف وي دغه هم جایز دی، خو بهتر د ټولو نه د منځه درود شریف دی. بیا به دریم الله اکبر وشي. د دریم الله اکبر نه وروستو چې کله بالغ نارینه یا زنانه مړی نو د هغې دعا بیا د اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغایبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احیته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الايمان. د دې سره نور هم دعاګانې هغه په حدیث شریف کې راغلي دي. که هغه نور سره نشي یادولی دا دې ووایي، که دا در له هم نه درځي نو په دې مانځه کې خو د الله اکبر ووایي، شریک یې دا وایي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. نو دا د جنازې مونځ وشو، 4 تکبیر به وشي، سلام به وګرځولی شي. خو ښه دا ده چې دغه دعاګانې دا سنت دي، دا موږ یادې کړو. که چاله فلحال نه ورځي نو په جنازه کې شرکت کوئ چې دا درنه پاتې نشي. بله اهمه خبره د جنازې مانځله چې موږ کله لاړ شو نو ښه پاک جنازګاه دی. نو دا آداب دا دي چې موږ پیزار وباسو، اگر که زموږ پیزار پاک ولې نه دي. خو که پیزار پاک وي نو مسله دا ده چې ته په پیزارو کې هم د جنازې مونځ کولی شي. دویم که پیزار هغه تلی څخه دی لاندې نو که ته پې له پاسه ودرېږې هم ستا مونځ کېږي، جایز ده. خو که پیزار د دننه هم څخه دی او لاندې هم څخه دی بیا د جنازې مونځ چې دی هغه په دغه پیزارو کې نه کېږي. د هغې نه به بیا پیزار به وباسې او اسې په ځمکه باندې به ودرېږي. دغه خبره هم اهمه ده او یاده دا ساتئ. الله تعالی دې موږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي.